السلام علیکم ملک عزت الله خان صاحب. کښېنه د کاکا وره. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. څنګه شه؟ څنګه جوړ یې په خیر یې؟ شکر دې زموږ په خیر تېرېږي. کور خیرات دی ته ښه یې جوړ یې؟ شکر دې ته څنګه؟ الحمدلله الحمدلله خیر دی شکر. ته څنګه یې جوړ یې؟ شکر الحمدلله شکر دی. څنګه راغله څنګه زموږ خواته پیښه راوکړه؟ زه خپله نه یم، زه خو کډوال سړی یم، نه کار لرم نه شی لرم، بلا ځم افغانستان ته. ښه کډه که بارېږې؟ ولې؟ نو نه کار لرم نه شی لرم. ښه نو خیر و. پیسې میسې خو به دې نه وې په کار. زه خو وروره که د پیسو تمه راته لرې زه چاته پیسې نه ورکوم. خبره نه ده. ښه نو څه خبره ده؟ هغه سره یم په لاس لکه روپۍ رانیولې وه. اوس یې ته په څو غواړې؟ کوم دا ستا مینه دا ستا سرای؟ یاره سړی مجبوره دی. ووایم چې 2 لکه مې راکړي. راسه د ده د مجبورتیا څخه ګټه واخله. یاره جان محمد کاکو دا ستا کومه مځکه چې ده دا کوم ځای چې دی دا خو در 1.5 لک روپۍ بالا نه ارزي. ته نو اوس لیونی وې چې په 10 لکه دې رانیوئ. اوس که دې په 1.5 لک خوښه وي خو پیسې دې واخله وروره سبا ځه کډه جمبار که سرای ما ته راخالي کړه که دې خوښه وي. ملک عزت الله خانه ښه دا د 10 لکو سرای زه تا ته څنګه په 1.5 لک درکړم؟ ته خوا مې انصاف لرې. بالا ارزي نه دا ستا ځای په بالا در 1.5 لک روپۍ دی ورکړي زیاته نه ارزي وروره. که ورکوې دا دی که نه ورکوې او غلار د په مخه دې ښه لاړ شه. یا ډېر بې انصافه سړی، دا ستاسې د بې انصافۍ تمه نه درلوده، اوس ته بې انصافه. ښه یوه راغله زما دربار له بیا راغلی زما په دربار کې ما ته وایه وایه ډېر بې انصافه سړی ښه در سره کومه دا 40 کاله مې تی ته پناه در کړې وه اوس نو بې انصافه لازه شولم نه مکرامه لکه ته چې یې ولاړېږ سپک غورځي. اورې و په څو یې ورکوي؟ شمسي ده په 3-4 روپۍ جم واخه نو یای لکه وایه وروره په 14,000 روپۍ ورکوي په 14,000 مجن راخه په 1400 لا مجن راخه په 3-400 کې ورکوي راوه صحیح دی که نه مې راوړه و ټیک دی صحیح دی مخ ته دي ښه راسه د کاکا وره. السلام علیکم. وعلیکم سلام. شرافت کاکو خیر بیا څنګه راغلې؟ څنګه راغلې بیا؟ ډېر مجبوره یم په 2 لک خو یې کله د ګاډۍ کرایه بیا کم دا چې ته وا په 2 لکه یې که زما خو په ولاکه په 50,000 لا زړه ورغواړي چې دا ستا مځکه اوس ستا سره یې رانیسم صحیح دی دا نه دي په ښه خو بیا هم زه به ستا سره ښه وکړم په 2 لکه روپۍ به یې درڅه واخلمه دغه یا دغه 1 لک روپۍ اوس واخله وده داسې یې کړه د 1 لک روپۍ اوس واخله بس جیب کې ور واچوه او 1 لک سبا سهار چې ته کډه دې ور واچول ګاډۍ ته راسه 1 لک روپۍ به زه درکړمه صحیح دی؟ ملک صاحب ما د مجبورو ورځ څه استفاده وکړه خو تا به هم داسې خدای ورځ راولي. هو جل محمد کاکو ورڅه په مخه دې ښه نن سبا انسانیت چیرې و؟